हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जी सुर जिगर तरह खराब की सुर जरा खराब نه دی خراب مو غزل دا جلا لاس شوفان کی نو جلا لاس چا د کور دی او ستاسو د کور دی خو دغه دی غزل دا سره شوفان کی اخ ګرځول پښتو وای زه کله کله انجم وایم او ستاګه به اندی غزل شوفان کی نو چیر دی جلا لا چیر دی ولاکه شه زونه نه دی راوتلی د کور ته په معنی خو سره غلی ومنو رابسي شه زه ته ودم چې را 6 دي نو درسونه څنګه دي کیسې ګرځلې پانس و نو بس لپان نه کیسې څه خبرې دي خبرې نشته کوم وخت به درشو یو راغو چې ما ته خبر نه کړې خبرې به چیرې درسونه دي څنګه دي درسونه وایي که نه وایي درسونه خو نشته راته وایه بری زه وایم نو زه خو هره ورځ درته وایم زه به هره ورځ نه وایم معلم مې یاد درته پیدا کړی دی بس خیر هغه بلا درسونه درته وایي زه خو ورځ وایم یا د دې وروسته به هره ورځ راځې زه نه یم ښه زه یو خوا ته ځم غیر حاضري بیا مه کوه چیرې ځې معلم صاحب نو پوه شوې بس دا چې اجل الله راغلی د خیر سره هغه ته وایم وخته پامانۍ به مو سره واخلو یو نظره مزر به مو غواړو وعلیکم السلام وعلیکم السلام خیر راسه خدای مو راوله څنګه یې معلم صاحب حاجي صاحب وی معلم صاحب زه به لا ځمه چیرې ځې اوس بانډار پاته دی معلم صاحب چیرې ځې یا ځمه چیرې بانډار خو نه پرېږدم و نو ته ولې ناکه ګاډی چې وایي زه ځم تا ما ته درواغ وویل معلم تا صاحب د غاړګۍ وګوره ته د غاړګۍ ته وګوره چیرې دې بیا ولې یاره دا خو نو زه پروتم معلم صاحب را ولاړ کړم چیرې پروت وې ولنډې پرون زمزمه شروع کړې وه جلاله نو خو دا وایي اخره زمانه ده اوس دیم زمزمې کوي خو ما هغه ما راکښېنو ایمان ته پورته زمزمې دا جلاله سره شفه دا جلاله خو ګردمه زمزمه په پروتي کول و پروت داسې سر نیولی ول زمزمه په جلاله ګره په پښتو کې اردو یې نه جې زده ما دا چې هغه د کل هو نه هو فلم غزل مې ویلی عشقونه مې ترېله کړي دا جلاله اردو زمزمه اول راته وکړي دا جلاله اردو نه دی دا هغه یوازې ما زده چې ویل چې دا جلاله اردو نه دی زده لیونی د اردو مې څنګه نه دی زده ما هغه د مامالاني فلمان کتلي دي داسې نه دی معلم صاحب چې اوس نو زه داسې کمزوری مامالاني د جلاله پېژنې نو ته دلایل مور سره وایې او مامالاني نشته په فلمونو مامالاني وخت هغه ته راغلی وه معلم صاحب ابامیان ته هغه یې مامالاني وه مامالاني نومېږي څه شي وی دوی خو دغه امیتاب بچن و امیتاب بچن بودی یا امیتاب بچن جلا دی مامالاني جلا ده نو دا جلاله خو چې د اردو یې زده ده داسې خو نه دي چې نه دی زده بس نو همدغه په بامیان کې فلم زما مخ ته جوړ بری دا غزل که سره پکښې ول ما در اوسه په یاد چې راته ووایه جلاله هغه غزل راته ووایه نه وایم نن ته نه وایې بیا زه در څخه ځم جلاله چیرې ځې خو هغه ګړی دې اوس رالې زه مسافر کېږم ته وګوره مسافري وګوره معلم صاحب ولې مو خندیه جلاله ته زمزمه راته وکړه کیسې به د وروسته درته اواز مې نه دی د کار خیر یې ووکړه جلاله فارسي که پښتو اردو وکړه دی اردو باندې خورا دغه دی هندي तुमको देखा तो ये ख्याल आया तुमको देखा तो ये ख्याल आया जिंदगी धूप तुम का नाज आया तुमको देखा तो ये ख्याल आया یو مې دا ډېره خوښه ده سم کښېنه یو بله غزل ده د امیتاب بچن ده چې رایاد کوي ما پر غزل خوند واخیستی دغه امیتاب بچن چې ده رایاد کوي ارمان راته ودرېږي ما دغه خوړین ارمانونه دي یو مې د هغه یو غزل په یاد و پخوا ما بیا وخت شعرونه هم جوړوله باره مې دغه اردو د هندي غزل ته مې خپل شعر ور واچوي
اوس چې په یاد یې جناب اوس ما چې ګوره چې کبھی کبھی میرے دل میں کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ تجھے زمین پہ بلایا گیا ہے میرے لیے غزلونه معلم صاحب چې زما اوس دا شعر ستا و یا دا هغه اصلي غزل ده یا ما پښتو شعر په دا طرز کې ویلی و هغه کومه ده نو وای ته د ګلاب پر پاڼو پروت زه پر ازغو یم روان ته د ګلاب پر پاڼو پروت زه پر ازغو یم روان ته به تر څو کوې دا خوب زه به تر څو یم روان ته به تر څو کوې دا خوب زه به تر څو یم روان ما بیا داسې جوړه کړې وه دا غزل دواړو خوند وکړي وه ما هم در څخه ټایپ کړي دي چې ولاړم د خیره لچې د ځانه سره اورم چیرې ټایپ کړي دي ټلیفون کې مې در څخه ټایپ کړل توبه توبه غږ به دې کړی وه بیا ما سمې درته ویلې پوره پوره مې درته ویلې یا دا چې داسې ښه ځې چیرې معلم صاحب دا څوم واری دی خیره سره بس بیا هلته چې ځم او خدا ځې چیرې ته ده بس نو مسیر دې راوښیه منزل دې راوښیه مسافر کېږم د خیره سره ځم خارج ته خارج ته خدای دې خیر کړي بس په درسو ما هم درسره بوځم معلم صاحب غږ ونیسئ وارې غږ مه لره ښه درسو پسې ځم د خیره درسونه وایم ځم ماسټري کوم ښه ښه ماسټري معنا څنګه نو پوهنتون مې خلاص کړي نو خو ته معلم یې نو خو دا خلک البته دا کشنیان چې مکتبونه وایي 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 بر اخر معلم سي نو تو خو معلم یې نو ته به لا نور در معلمۍ نو خو چې لا نور درسونه پسې ووایه لا ښه دي پیدا کوي معنا د معلمۍ ور اخوا ته نور سبقان هم شته نور معلمان درته وروزم نور خلک به درته وروزم نو زه مې داسې خارج ته مې نیت دی چې نور هلته ماسټري وکړم نو چیرې ځې د خیره سره لیرې ځې که دا نږدې یو خو دا زموږ راجبه خلک دي د هندوستان و مثلا ایران و دغه په خارج کې نه حسابي چې سم اروپا ته ولاړ سي امریکا ته ولاړ سي وایي خارج ته ولاړ ځم و بس استرالیا ته ځم د خیر سره نو بس هلته هغه بریاعظم دی ته سوی هم دی چاته استرالیا خلکو ته تا به استرالیا څه لیدلی ده ما د غلدل دی هغه تور فلم مې کتلی دی تور فلم مې کتل د هغه هم دا شنې سترګې لکه د معلم صاحب ارین دا فلم دی ګوري په څه وخت کې زه ماښام ښه معلم صاحب نو ځم د خیره سره بس هلته یو څو عمر به د خیره مسافر یم بس نو یاره معلم صاحب ډېر یادېږي که زما منې چې په خیر ولاړ شم که زما منې که رعر دلته کښېن اول خو د خلک خطا باسي د معلمۍ اخوا ته بالا درسونه نشته نو څوک چې معلم سو بالا دې ورسېدی یا ستا ولې نه ستا جله لا ډېر درسونه ستا نور معلمان لپاره د لرې روزو و بله ورځ تا نه ویل معلم صاحب کې به خلک روزو تا ولې هغه علم نه خلاصېږي علم نه خلاصېږي علم دریاب دی چې هر څونه زده کوې خو زما نه ده خوښه معلم صاحب چې ولاړ سي ستا ولې نه ده خوښه عجله بره زه اوغه د شاهي د وخت اوسه ګوره زه دا خلک دا زموږ افغانان زه پېژنم چې ولاړ سي بیا نه دي راغلي ما هم سره بوځه بره به زه هلته فلمونه جوړ کړم چیش به جوړ کړې فلمونو کې به ګوره فلمانو ګوره دی به فلمونه جوړ کړي یو وخت زموږ د افغانستان څخه یو څوک الکوان یې واستولو دا داسې شګین کوي بیا نه دي راغلي بیا بل دغه چیش ډبلی دی که چیش ورته وایي دا د ګین والا یې جوړوي باکس نه دی د ټیم جوړ کړي لوبډاله ورته وایي داسې خو ما بیا سر نه به خلاصېږي ول بل ټیم یې جوړ کړي نو چې اوس څلورمنی ټیم و که کشنی او نه پوهېږم دا ټیم دی څه پکې دا لوبډاله دا لوبډاله چې ولاړ سي یو څو کسیزه یا دا لوبډاله چې ځي دا ټیم څه پکې چې د ځان سره ټیم په انګلیسي کې ټیم ورته وایي لوبډاله دا یو څو ښه ماشاءالله لوبډاله چې ځي ټیم د ځان سره وړي یو ډله یا ګروپ سره راټول سي باره ولاړ سي یو لوب هلته کوي بله وایي دا ټیم راغلی دی یا ټیم تللی دی ښه نو هغه چې ولاړله د ګین دپاره ولاړله دا فوټبال نه دی فوټبال نه فوټبال اجلاله دغه فوټبال دپاره ولاړ بله هلته ورک سوله معنا ورک خو نو نه سو سره وتښتېده پټ سول بیا بل دبلی وکړې ټیم یې جوړ کړي هغه بیا ولاړه بیا پټ سول او پاته احساس دی قربان سه معلم صاحب
بیا دا اوس دغه زه خو بیا دا کرکټ هم لږ لږ ګورم دا د کرکټ هلکان چې دي دا بیا شکر دی بس په ګرده نړۍ کې سره دغسې سره خواره سوي دي ولاړ سي خپلې بازیانې ته پنډه معنا بیرته د لې راسي عمرزي د لې واده وکړي راشد د لې واده د واده چې څو میاشتې کېږي خو هماغه ګور د لې ودونه وکړه راسي عمرزی پېژنم راشد پېژنم یعنو انشاءالله موږ هم داسې نه کوو اجلاله چې زه په تا باور چې رښتیا خبر را باندې کوې باور نه در باندې یا اجلاله چې موږ د خپل هېواد لپاره خدمت دلته به موږ ته ضمانت به راکوې ضمانت به راکوې ټوله کیسې د لې دي زه نو یوازې هلته څه شي وکړم د بل په ملک کې درس به ووایم هلته به په سړک شاله کوې د خلک هلته پیسې ګټي 2-3 کاله به تېر کړم د خیر برته به راسم انشاءالله 2-3 کاله تېرې نو مصرف نو ده د غونډه داسې به نه معلم صاحب هم موږ دلته ځان په معلم تېر کړی 2 تورې به دې نه زده اوس ځې هلته د سره معلمي شروع کوې که څنګه کار دی یا دا بیا نور درسونه یا جلاله خو ما چې اورېدلي دي معلم راته وایه چې راسم بره په ماسټر یم د 10,000 به زرباني چې زده ده نو د لسو نه د شلو هغې نو ته په مکتب کې تا ما څخه زرباني نه ده لیدلې دی خو هغوی وایي ته خو زموږ څه یوازې پوښتې موږ ته دې نه ده ویلې دا خو بیا ما ته د شپې چې ماښام زه راسمه ډوډۍ باندې بله د ګرد مکتب غیبتونه راته کوي سر معلم داسې وکړلې د ملا صاحب سره دی په عذاب ماجد د ملا صاحب سره په عذاب وایي دونه اوږد لمونځ راکوي سهار لمانځه ته چې وایي ورسمه نیم ساعت ولاړ به ما ته خوب راځي جلاله دا اول کتاک د چې ولاړ زه خو هم ولاړم خو بیا ما ته خوب راځي نو زه ماښام فلم وګورم بله سهار خوب راځي نو 2 ساعته اذان ته پاتې دی بیده سي فلمونه مه ګوره نو د خیر انسان پر وخت بیدېږي ښه معلم صاحب دا ورته د زړه وایه ځې که ما زموږ ته اوس تشویش رااچي ځمه خو بس نو یو څه عمر دپاره درته ځمه داسې بنډارونه به مې ارمان یې یا چې ته نه راځې بیا نو زه هم دا کوټې ته نه راوځم یا نو کوټې ته یا دغه دی داسې دی خو دا وړ د هر چا سره نه وځي اوس دلته زه دا تا ته مې 2 زمزمې وکړلې ته باور په یقین وکړه چې دغه ښار را باندې مرکه سینې ورته کړو نو زه هم باره بېرته ځم کلي ته کلي بیا څه کوې نو معلم صاحب نه راځي کوټې ته ته به نه یې نو زه به چیرې یم زه خو د لې ناست یم په دغه کوټه کې ما ورته د لې خپل اونګو دغه دغه ته نه راوځي دغه زمزمې چې مې درته ویلې بیا دغسې یو دانه ټلیفون اجلاله پیدا کړه اوس به باره به دغه ځای سره ویډیو کال پکښې په کور کې هغه پلازه پرته ده هغه تلویزیون دغه پکښې ګوره نه کېږي بس دغسې تلویزیون نه دی پلازه ده هغه غټه داسې پلازه زه دغه پکښې ګورم دغه خبرونه ګین و دا و خبرونه نه کېږي داسې ټلیفون پیدا کړه وایم نو دا دونه که دغه غټه پلازه ما پر دیواله ټکوالې ده دا دونه در هغه 20 واره کار کوي اجلاله د هغه ځای د دې ځای تا ولې دغه نه راوړئ په اوله چې پلازه دې راوړه هلی دا په رخصه کې راوړه دا دغه که دا 2 نه رانشي ما ته راکړې یو ځان ته برابر د معلم صاحب سره پلازه څه پکو هغې خبرونه کرکټ و د فوټبال د لیدو دپاره هغه خو موږ په تلویزیون کې کتل یعنې خو دا بیا پلازما ده دا بیا ډېر چینلونه لري ډېر د شان ورته هغه سم دغه تلویزیون معلم صاحب هغه پخوانی دلته پروت و هغه بیخې اولته و هغه داسې اوږده دغه د راډیو رقم 2 سیخانې درلوده دا رقم یا دا خو نو اوس ډېر اسانه دی هغه یو کمزوري درلودله دا شان یې تور سپین معلومول دا نو رنګه درته معلوموي په هغه وخت کې به هم دوی بازیانې کتلې چې د انګلینډ د ساوت افریقا بازي به وه بالا به چې رڼا بیا ورچیزه کړله انګلینډ والا به ورک سوه چې رڼا بیا ورخامه کړله باره به ساوت افریقا والا ورک سوه دا شیطانتونه تا کوله ما سر نه به خلاصي خو هغه تور دي یا اوس خو نو نړۍ پرمختګ کړی دی بس دغسې یو دانه ټلیفون پیدا کړه جلاله په دا پلازه کې درته راواستومه یا ته خپل درسونه وایه ته خبرې به سره کوو اوس بانډار به سره کوو د کلي حال و احوال به سره پوښتو و دا په دا پلازه کې نه کېږي یا او د ده حال به هم راته وایي چې مکتب ته ځي که نه ځي و زه بهر نه ځم هرې ورځ دا حاله ځې به ته به ځې مکتب ته که نه دی نو بیا به ستاسې ګیله کوم جلاله یا ته بیا غم به دا پلازه به بېرته خرڅه کې ما ته به نه دغسې ټلیفون راوړي یا هغه هم خرڅوه هغه هم د ښه دی د کوټې شوفه برابره ده بس دغسې یو ټلیفون هم پیدا هلته کور په دهلیز کې مو ټکوالې ده حکشنیان له راسره ناست چې زه خبرونه ګورم وایي و باره به هغه هم حکشنیان به هم باره خپل مدرسې و مکتب ته پر وخت چې دا به ایسته کړو بس هغسې ګور دا دی په ژوند یې داسې سړیتوب خبره یا نو خو ما ته به موبایل را رانیسي یا موبایل نشته موبایل نشته ستا مارکیټونه په ډک ستا دپاره نشته خیر تاسې دغه وکړئ نو بس دغسې دغه وکړئ ښه خیر معلم صاحب خدای دې وکړي چې ته په خیر ولاړ سې دا 2 کاله دې 3 کاله هر څوک قسم به اخلې معلم صاحب و لوړه به کوې چې بېرته راځم راځم نه
پاتېږم هلته نو زموږ ګوره معلم صاحب خبره واوره اوس خو دا د موږ تاسو په خپلو کې یو رښتیا ګوره ته وایه راځې بېرته که هلته یا جلاله داسې چیرې کوم چې هلته پاتېږم هلته واده کوې بېرته راځم دلې د هغه مو خپل خاورې دي خپل وطن دی دلې به پښخېږو دلې به مړ کېږو نو بیا ځې ولي ګر سره خو یو شی به راوړه دا هېواد ته چې راوارېدی د خیر یو زده کړې به وکړو یو دوره به اضافه زده کړو یو شی به بلابود زده کړو بیا دلې د خپلو شاګردانو نو دلې ولې د همت صاحب څه ولې نه زده کوې همت صاحب شاعر دی هغه دی معلم دی معلم مشاعر سره جلا یي بیا دی وایي زه دغه کومه زه درسونه وایم مستري څه شي ماسټري ماسټري ما چل مستري توپ کوي یا ماسټري کوم ماسټري دی باره په څه شي ماسټري ماسټري دی باره ماسټري کوي نو همت صاحب شاعر دی هغه هم در سره بوز ورته ته بیا په شاعري کې ماسټري وکړه په نانوایي کې ماسټري خو بیا نانوای دی دی بیا د سره زه پسې در واستوم ولا په د لبړانو کې ماسټري پسې وکړي اور د خارج څونه ډېر ګروپان دي چې دا هر یو ولمه څنګه خوند به وکړي چې د هغې خوا سره راسم بس نجب بر ما ته لبړ راوړې په پوهنتون کې به اوس هسې ونیسم د هغه هلکان به هلته په پوهنتون کې وروځو نو بس ژوند یې بس د خیر خارج د ما سره بوز به زما لبړ راواخمه ته د لیښې ته د لیښ د ګل خرجانې نه کې به ورماتې کړم پر دا پازه پازه یې در ولم چې زه راځم دا هلته دا رقم کار نه دی دستي چې راځم باید تا مکتب جم خلاص کړي داسې ژر نو نه خلاصېږي معلم تا ول هلته چې شي هلته همدا رقم کار نه دی چې دا ما غلط وشورې پولیس راغلي لاسونه در پلستر کړي شاته بارز پولیس په مو ولم نو هر به وځغلم یا هلته نو قوانین سخت دي داسې ازادي نه ده چې افغانستان دی هر شی په خپل سر سړی دلته خو خلک حوصله لري دا خو مسلمانان دي پښتانه دي افغانان دي وایي پروا نه کوي همسایه دی پروا نه کوي وایي د ماجد سړی دی خامخا همسایه نه وایي دا زموږ د ماجد سړی دا د حاجي فلاني زوی دی پروا نه کوي چې هر شی وکړه خلک دلته حوصله درته کوي زما په خاطر څه نه درته وایي هلته نو دا کیسې نشته خارج تا ته ولې ښکنځل کوي خلک چا راته کړي دي بیا دا کېږي خلک بد کوي چې ښکنځل کوي هر چاته چې کوي بس نو اجل الله د خیر سره زم بس د کلي د نورو مشرانو وجې څخه یو اقلیت اخلم اول حق مې ستا غوره وګڼي چې راسم خدای دې خیر درکړي هغه به اوبه در پسې وپاشو چې بېرته راسې یا دا سپین سر چمن علاقه اوبه دی اوبه څه معنا لري یا بس دعاوې کوي بس په کاڼ مې وولو کاڼ به پسې وغورځوم نه په کاڼ مې نه ولي وایي زه اوبه مې پسې پاشه دی ډبرې پسې غورځوي دا څه رقم سړی ته بس د هغسې دعاوې را پسې سپیان به راوغورځوم پسې خطا کو امسا مې خلې ډېره صفا صاحب یاست ژر به چې ورسئ بل ورځ هلته را روان وم یو سپین ږیری خوارکۍ کرا روان و داسې مې زړه پر وسوځي بیخي به را سپین ږیري زړه وسوځي بره مې اسپی پسې وښکارئ داسې ژره کور ته ورسوئ مردم ازاره دی دا اوس د ښه کړي خو ما دا سپین ږیري سره څه وکړه داسې ویې ځغستل کور ته ولاړم ما داسې چابک تللی چې دی داسې کرا روان دی بلا کوڅه کې د هغې کیسه ده عقل بس د لې دي پر خدای سپارم بس دعاوې به ډېرې کوې په خیر ولاړ سې خدای دې وکړي چې بېرته راسې اجازه راواخلم خدای دې وکړي چې بېرته راسې د خپل وطن د خدای په امان لاس ور مچ کړه د معلم ته به نو سم ځې او سم دغه پته بس لاس مچول نه غواړې اوس د هغسې کور دې وده په مخه دې ښه معلم صاحب دا کوټه څنګه یوازې شوه جلاله بالا دغه یې که په هغه دهلیز کې کښېنو بالا ورک یې کوټه بالا بنده کترې دا شامیان سره ټول کم باره یا شان دي هواري اوس یې مه ښوره کې ټوله یې